وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده، په روژه کې سړی له خپلې ښځې سره مثلا ژبې یا خولې ترنه سونډې ترنه وخوري، نو بیا دلته د دې خپلې ښځې لاړې له ده نه تېرې سي. ګوره محترمو مسلمانانو ورونو، که چیرته یو چا د چا لاړې تېرې کړلې، نو که دا پردی سړی و، معشوق و محبوب یې نه و، نو دلته روزه فاسده ده، قضایي سته ورباندې، کفاره نسته ده. الا اذا کان بزاق صدیقه، د ده معشوق و ملګری و ښځی وه، فحینئذ تلزمه الکفارة، بیا په ده باندې کفاره لازمیږي. نو اوس محترمه وروره، لاړې تیرې کړي، که صرف یې سونډې لندې سوي، که تنا سونډې لندې سوي بیا پروا نه کوي، که لاړې تیرې کړي وي نو بیا قضایي م ده وروره پې باندې، کفاره هم سته. کذا فی عالمگیریه او نورو حنفي فقهاو هم دا مسئله لیکلې. الله دې جوړ لره کامیاب اوسه. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری عبدالقادر حماسي په نامه د کاپیسا ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی کوزده یې کړي وي د خسر کرزي، هلته یعنې د خسر کرزي له خپلې ښځې سره لوبې یا لاس اچوي، دا څرنګه ده؟ نو محترمه وروره، حنفي فقها یا د څلورو مذاهبو علما داسې لیکي، ځکه حدیثو کې تعارض راغلی ده. نو علما وایي چې که چیرته یو سړی سپین ږیری و او خپله ښځه یې مچو کړله، په روزه کې پروا نه کوي، یا هغه څوک چې د مچو نه جمعه نه تیر پیښیږي، او د ځوانانو دپاره یا هغه څوک چې هغه نه دا لاس اچول یا دا مچو مبزي له جمعه ګرځېږي، په روزه کې بیا دا مکرو ده. نو محترمه وروره، روزه د عبادت میاشته ده، نو خیر ده که یو څه وخت سړی د خسر کله لاړ نسي وروره، که بیا یې د شپې دې ورسي، نو د ورځې ورتګ سره روزې ته کراهیت رسیږي وروره. یا الله مه کړه چې جمعه ترنه ونسي، که جمعه ترنه وسوله نو بیا خو کفاره ده، ګناهګاریږي وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور عزیر غزنوي په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې یو سړی بل سړی ته وینه ورکي په روزه کې، په دې خو به روزه نه ماتیږي. یو خو محترمه چې دومره اندازه قدر ته سړی مریض وي، نو هغه مریض سړي ته خو روزه خوړل جایز دي. او بیا که بالفرض دی وي چې زه روزه نه ماتوم، په دې باندې روزه نه ماتیږي. محترمه، د احادیثو کتابونو کې یو باب راځي، باب ما جاء فی کراهیت الحجام للصائم، ترمیزی کې باب ده. نو په وینه ویستلو باندې د حجامت وینه، نو په هغه باندې روزه ماتیږي که نه ماتیږي؟ د ائمه ثلاثه مذهب دا ده چې ان الحجامت غیر مفطرة للصوم، او کوم حدیث کې چې راغلی ده چې افطر الحاجم والمحجوم، چې د رافع ابن خدیج حدیث ته، دغه مطلب دا ده اوس دا چا چې وینه ورکړی د خو روزه ماتیږي نه، خو دا چې ځان ضعیفه کوي، نو دې ته سړی بیایي چې ضعیف سي، خو مجبور یې یو خواږه شی به خوري چې هغه زړه دې خراب نسي. نو معنا دا ده چې سړی اړ کوي دې ته چې روزه ماته کی، ماتیږي نه ورباندې. او چاته چې ورکړې د وینه، نو د غم روزه نه ده ماته، ځکه الفطر مما دخل، روزه له هغه شي نه ماتیږي چې هغه هغه لارو نه ور داخل سي، لکه مثلا هغه د څه ورته وایي، دا خوله ده، نو دا خو د رګ له لارې نه ځي، په دې باندې روزه نه ماتیږي وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسي.